زما سترګې او دا ستا سترګې سره پیږي، نور به بد که چې زموږ منځ کې ځایږي. او که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي. سلامونه ملګرو، شریف الله عارفي در سره نن بیا په یو نوي ولاګ کې حاضر یم او په دې کې غواړم چې تاسو د خاطر افریدي مزار ته بوځمه. هر هغه پښتون چې د شعر و شاعرۍ سره وابستګي لري، ملګرتیا لري او میوزیک برخه اوري، نو هغه به حتما خاطر افریدي پیژني. غواړم چې تاسو ته خاطر افریدي په لنډ ډول باندې در وپېژنم. خاطر افریدي د اصلي نوم یې مصري خان دی، د اکبر خان زوی، د خان دوست محمد خان لمسی او د شیر مست خان کړوسی دی. په 1929 کال د خیبر پښتونخوا د صدوخیلو په سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. خاطر افریدي د خیبر د افریدو د قبیلې د اکبر خان په کورنۍ کې سترګې غړولې دي. خاطر افریدي ډیر کوچنی و چې د غم او د یتیمۍ دردناک او سپېره څپېړه یې په مخ وخوړه. د پلار د سیوري نه محروم پاتې شو. بیا د ده پالنه خپل کاکا یعنې تره حضرت خان او د خپل نیکه دوست خان په غاړه باندې ولوېده. دوی هم لکه د خپل بچي په شان لوی کړ او د خپل اولاد په شانتې یې مینه ورکړه. خاطر افریدي کرونده یعنې کر کیله یې کوله. بیا وروسته د لواړګي په راشغل کیمپ کې ملازم مقرر شو. بیا د ملازمۍ څه موده وروسته یې سوداګري شروع کړه. د کابل نه به یې لواړګي ته مال او سودا راوړله او خرڅوله به یې. خپل اقتصادي ژوند یې په دې ترتیب باندې روان و. خاطر افریدي تعلیم نه درلود، نو ځکه داسې خاص نشو ویلی چې د شاعري څوخ نه پیل کړې ده، خو داسې ویل کېږي چې په 1959 کال کې شاعري پیل کړې ده. خاطر افریدي د حمزه بابا د مجلس سړی دی. خاطر افریدي په 1968 کال کې د اګست په 24 نیټه باندې د نري رنځ د ناروغۍ نه ډېر کړېده چې تقریبا 11 کاله پرې غریب اخته و او وفات شو. بیا لکه څرنګه چې تاسو دغه واړه ماشومان وینئ، زمونږ قبر ته ولاړو، دوی راغلل. په دې کې د یو ماشوم ډېر جرأتمند و او د خاطر افریدي یو څو خوندور شعرونه یې هم را سره شریک کړل، د افریدۍ لهجه کې یې ویلي. نو راځئ تاسو یې را سره په شریکه باندې واورئ. تش دیوالونه تشې لارې تش کاته پاتې شو، خاطره بل پلو مې بوزه دلته څه پاتې شو. وایي چې ټولې مزې پاتې کېږي په مرګ، موږ نه ټولې مزې په ژوندانه پاتې دي. پنجره کې طوطي بند شي د چمن ارمان کوي، خاطر چې مسافر شي د وطن ارمان کوي. اوس یې لا راغلی شو وخت کې ځنکدن، بیا راته ګراني اساني درومه درومه. هر کله درته راشي ستړي مه شي درته وایم، خاطر مو قدردان دی مېلمنو ته خوشحالېږي. د چې نن تورې رقیبان غږوي، یو مزار مې د ښځو نښې دي. په مزار مې چې تېرېږي خدای دې پاره، نقشه ماته خپل نیولی زموږ چې تصور مې هدیرې واخیستم. اوس یې لا راغلی شو وخت کې ځنکدن، بیا راته ګراني اساني درومه درومه. د ارمانونه مې د ګور لا یوړل، نږدې مزار مې شي لوګی را سره. زړه لا مې مرهم اوسې او سترګو لا کجل، خاورې دې خاطره چې د خپو نه پاتې کېږي. دا بیا ووایه، دا ووایه یاره، ووایه بیا ووایه. خاورې دې زړه لا مې مرهم اوسې او سترګو لا کجل، خاورې دې خاطره چې د خپو نه پاتې کېږي. زمونږ دغه ملګري کله چې د خاطر بابا مزار یې ولیده چې ډېر وران شوی و او شاوخوا جنګلې کټارې هم ترېنه خلکو وړې وې، حتی د قبر شناختې هم ورانې شوې وې. نو موږ ټول ملګري ډېر خفه او ډېر مایوسه شو او هېڅوک هم دې ته جوړ نه شو، د چا طبع هم دې ته نه برابرېدله چې
د خاطر د مزار ترڅنګ خپل شعرونه یا انتخابي شعرونه ووایي او ټول مایوسه را روان شو او افسوس مو په دې کاوه چې دومره نومیالی شاعر چې نوم یې ژوندی دی د پښتو په ادب کې یو ځلېدلی شخصیت او قبر یې ورځ تر بلې شناخت یې ورانیږي او قبر یې په هدیره کې ورکیږي.